دوستانو د قیامت ورځ چې ډیره سخته ورځ ده او الله تعالی به ډیر په قهر او غصه وي چې پیغمبران به د الله تعالی د قهر نه پناه غواړي. هغه انسانان چې خپل ژوند د الله تعالی په سرکشي او نافرمانی کې تیر کړی وي، هغوی به چې په دې ورځ کوم ارمانونه کوي، الله تعالی هغه په قرآن پاک کې بیان کړي دي. هغه سرکش او ګناهګار به وایي چې هاي کاش ما د خپل دغه ژوند لپاره په دنیا کې څه تیاری کړی وای. هاي کاش ما ته خپل عملنامه نه وای راکړل شوې. هاي کاش مرګ زما کار مکمل ختم کړی وای. نن زما مال ما ته هیڅ په کار نه راځي. هاي کاش زه هم له هغو سره وای چې یوې لویې کامیابي ته رسېدلی وای. هاي کاش موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې مو دروغ نه وای ګڼلې او ایمان مو پرې راوړی وای. هاي کاش ما د خپل رب سره څوک شریک نه وای نیولی. هاي کاش زه د پیغمبر په لاره روان وای. هاي کاش ما فلانی کس خپل ملګری کړی نه وای. هاي کاش ما د خپل الله تعالی فرمان برداری کړې وای. هاي کاش ما د رسول الله خبرې منلې وای.